پښتانه قومي برابري او ورسره د پاچا خودمختیاري د بولانه ته چتراله د دې پښتونخوا وطن وحدت او ورسره مورنۍ ژبې پښتو بلوچي سندي سرایکي پنجابي دا پکار چې قومي ژبې ومنل شي د آیین له رویه د پارلمنټ له رویه او مورنۍ ژبې کې هر بچي ته تعلیم ورکول شي دا د دې بچیانو حق دی چې هر بچی پکار دی چې په مورنۍ ژبه کې خپل تعلیم وکړي که څه هغه اوس مکمله معرومه دي او جهان چې ترقي کړي د هغه د مورنۍ ژبو له لارې زده کړي او د یو ښه معاشي او نظام لاندې د قانون لاندې د قانون د پابندۍ لاندې او د قومي غلامۍ د ورکولو لاندې زه خلکو ترقي کړي نه بدقسمتي دا ده چې زموږ په وطن کې اوس هم قومي غلامي شته قومي بالادستي شته قومي بالادستي ختم کول او قومي برابري راوستل دا زموږ د ټول ملت دپاره ضروري و لازمي دی پښتونخوا ملي پارټۍ هر ځای چې پښتون افغان دی دا کوشش کړی دی چې د هغه څوک د ده سره بد کوي د پښتون افغان سره نو د هغه لاس یې نیولی دی د خپله وسه پورې څونه وسه دی ولغی دی او د ده وطني قومي بشري انساني حقوق چې دي د هغه دپاره هم خپل کوششونه هلې ځلې هر وخت کړي دي او بیا هم کې خپله قومي ذمواري ده چې پښتون افغان چې کوم حق لري وطني بشري قامي او دا د یو ریاست لخوا د هېواد لخوا دا پوره مراعات کول دا ضروري و لازمي دی پښتونخوا پارټۍ خو د خپل وس کړی دی کوشش خو کړی دی او ټولو پښتنو افغانانو ته دا وایي چې موږ پکار ده چې خپله یو قومي ایجنډا ولرو هم د وطن په واله باندې هم د وحدت په واله باندې هم د تشخص په واله باندې هم د بشري او انساني حقوقو په واله باندې دا زموږ حق دی او پښتون افغان پکار دی چې خپل دوست و دښمن وپېژني دښمن ته د دښمن په نظر وګوري دوست د دوست په نظر وګوري او د خپل وطن د بربادۍ په یوه عمل کې هم پکار دی برخوان نیسي او د خپل وطن د آبادۍ په دغه کې چې خدای مکړي چې نه پښې لري نه لاسونه لري په ګډه مو وڅکېږي د خپل وطن د آبادۍ په هر عمل کې دی پکار دی شریک او دی خپل وطن دپاره نور وس نه لري دعاوې د کوي چې کوم زموږ ولس دی زموږ قام دی زموږ مشران دي د هغه دپاره محنت کوي او خپله ژبه خپل تجربه خپل حقل به ټول شریکوو چې امن راشي سوله راشي ترهګري ختم شي او زموږ ولس هم دارنګه د دې جدید دنیا له برکتونو سره د خاوند شي کارنه چې ته کروندې ویناستې کارخانې ویناستې د رسل وسایل لارې ویناستې جاهلت او علم یې وګورئ د علاجونو سهولتونه یې وګوراستئ سوله یې وګوره حفاظت و امن وګوره نو دوی خو هم داسې کړي دي د غربي دنیا چې ده د ځان دپاره هر څه خوښوي خو زموږ دپاره نه دي خوښوي او زموږ هم دا زموږ ځینې وطن کې چې تاریخ له لحاظه کومې ورانۍ شوي د دوی برابر د دوی لخوا د دوی برخې پکښې دي او دا ټوله دنیا سره دا یو قسم د پښتون افغان قرضداره ده او دا شکر موږ کوو چې موږ له هغه ملت سره تعلق لرو چې موږ د هېچا قرضداره نه یو خلک زموږ قرضدار دي تاریخي لحاظ او جان پکار دا دی چې خپله قرضداري ادا کړي او د پښتون افغان کم قرضدار دي په هر څه کې چې دي او ډېر شیان به موږ مثال نه کړو یاد خو البته دوی په دې پوهېږي نو قرضداري د ادا کړي نو موږ هم دغه رنګه یو پرمختللی هېواد جوړېدی شو موږ مختلف جوړ شوی وی معنا زه به دا یم چې 70 کاله مخکې یو ډېر پرمختللی هېواد ولی چې موږ کې مداخلتونه مو یې شوي مداخلتونه او جنګونه مو یې تفولې مو یې دغه کړي بس نو د پښتون افغان وطن هر شهید ته سلام کوو وارکش ته سلام کوو دا خوار ولس ته چې دوی پر خپل وطن و قام مین دي او دوی څنګه بې کچې مینه لري چې پر دوی هغه عذابونه رالو هغه قیامتونه هغه طوفانونه ورالو چې هغه هم د انسان لخوا او د خدای لخوا نه د خدای لخوا وای خو موږ به
په دواړو سترګو قبول کړی او د خلکو د دې ظالم قوتونو د پردیو لخوا زه وتپل سوم بس دا زغم و برداشت یو پښتون افغان لري په جان که بل څوک ولی اوس به سره له هر څه بېزاره کړی ولی له خپله مذهبه به بېزاره وی له خپله ملت به بېزاره وی له خپله وطنه به بېزاره وی له خپله کلتور و ژبه به بېزاره وی دوی داسې ښاغلي دي چې ورځ په ورځ پر هغه باندې ایمان نور مستحکمه کېږي نور ټینګېږي او نوره د ده ملي وطني جذبه چې ده په دې کې نورم جوش راغلی دی نورم احساس زیات شوی دی بس دغه زموږ ملت دی او پر دغه ملت په فخر د احساس خبره وسوله محترم عثمان کاکړ صاحب د پنجاب یا د پاکستان دولت غواړي چې ډیورنډ لاین باندې چې د ولسونو لخوا هیڅکله منل شوی نه دی په دې باندې اغزن تار کش کې په دې باندې اول د خندق کشولو کوششونه ځینو برخو کې وسوه په دې اړه څه معلومات خپل نظارت وایست ګوره دا د فرهنګي میراث دی او فرهنګي وار چاته معلوم دی چې هغه نه زموږ له کلي وو نه زموږ له جومات وو نه زموږ له مذهب وو نه زموږ له منطقې وو له خطې وو نه زموږ له ملک وو نه څوک دغه دویمه دا ده چې دا په سوونو زرګونو داسې کلي دي چې دا یو کلی نیمایي کړی دی مهمانخانه یوه خواته د کور بله خواته دی کلی یوه خواته دی جومات بله خواته دی کلی بله خواته دی ادره یوه خواته ده ورشو وا خواته ده کلی و دې خواته دی او زمینداري و باغچه چې دی یوه خواته ده او مالک یې بله خواته دی او دا بلکې داسې لم شوي دي چې جومات یوه خواته دی محراب یې بله خواته دی دا عملا داسې دغه دی دا زرګونو انسانان د ورځې غم و شادي و کروندې مالداري زندگی تاګو دا روان دی تقریبا د زمانو زه دا بندول یا دا کلی سره بندول کلی جومات سره بندول کلی کرونده سره دغه کول غم و شادي دغه کول دا به بیخي د ناپوهانو خلکو کار یې چې هغه به دا سوچ کوي دا دغه به کوي نه دا بیخي د ناپوهي دغه البته ټول جهان ته دا معلومه ده چې پښتون افغان یو ډېر پرامن ملت دی او د سره هر وخت بد سوي دي او د جهاني امن کې جهاني ترقي کې پرمختګ کې د دوی خپله ونډه ده د دوی خپله ونډه ده یو نغد دی نه جنګ خوښوونکی دی امن خوښوونکی دی سوله خوښوونکی دی ټول پښتون افغان چې دی او دوی خپله د جنګونو په ذریعه باندې زیر سوی دی ځپل سوی دی بې کوره سوی دی ژوند یې له لاسه ځینې اخیستی دی یتیمان سوي دي میندې خویندې بورې سوي دي حتی چې له خپله کوره له خپل اولادونه ورک سوي دي بچیان ورک سوي دي له خپلو لورونو له میندو ځه بې کوره سوي دي جهان کې که د تاریخ کې که ملت سره څونه ظلمونه سوي دي په هغه دوه درو کې یو افغان دی نو په کار دا دی چې مزید دا نه یې وزیروي او زموږ دا یقین دی زموږ دا ایمان دی هر چا چې د پښتون افغان سره بد کړي دي د له وطن سره کړي دي هغه به خامخا سزا خوري او دا ځینې ملکونه کې وادونه کې دا اوس کله کله داسې واقعیات کېږي دا یو بڅر کې دی یو دغه دی پخوا خو دا مشهوره ده د علامه اقبال شعر و چې افغانستان د ایشیا زړه دی که دا زړه په ناقرار وي نو ایشیا به ناقرار وي که دا زړه په قرار وي نو ایشیا به په قرار وي و دا ښکاره کېږي چې افغانستان داسې د دنیا یو زړه شکل اخیستی دی افغانستان کې قراري نو نړۍ به په قرار وي که افغانستان کې نارامي نو نړۍ به نارام وي نو افغانستان کې 40 کاله نارام وساتلی تاسې ویناست ګرد دنیا سره د نارامۍ سره مخامخ دی نو دا زړه په کار دی چې په ارامه وي نو دا ټول وجود بیا په ارامه باندې نو هر څوک چې دا سوچ کوي په کار دا دی چې دې باندې څو واره سوچ وکړي د پښتون افغان وطن په واده باندې او ورسره دا ډېره
مهمه خبره ده چې افغانان ډیموکراسي قانون اساسي په ډېر لږ وخت کې داسې معنا عمل درآمد یې پر وکړي. جهانګیر ورته حیران دی. دوی په ډېر لږ وخت کې معنا دوی په کوم طریقه باندې انتخابات کوي، په کوم طریقه باندې په چون کې یا په انتخابات کې ولس ټاکنې کې دوی کوم برخه اخلي، په کوم منظمه طریقه باندې. دا ډېر د حیرانتیا خبره ده او په کار زموږ دغه ده چې مثال موږ ټول ملت چې یو دا ډېر سیولایز متمدنه با کلتوره موږ ډېر لوی تمدن لرو، کلتور لرو او بلکې د نور داسې هېوادونو په دغه کې تهذیب و تمدن کې سیولایزیشن کې د افغان خپله برخه پاتې شوې ده د خپل وخت د زمانې د لحاظه چې دی او دوی په کار هم دغه د ده درانه خویونه چې دي دا د ده وجود یې برقراره ساتلی دی، دی غښتلی ساتلی دی، دی حوصلهمنده ساتلی دی. موږ غواړو دا چې ټوله دنیا کې د امن وي، ترهګري د په ټوله جهان کې ختم وي او د دې د امنۍ او ترهګرۍ بنیاد افغانستان نه شروع شوی دی. افغانستان یې په قراره ته نه یې کولی، خپلې خوښې ته نه یې کولی، دا ولس خپلې مرضي ته نه یې کولی. نو دا ټوله منطقه ریجن چې دی دا ټول ناقراره دی، مشکلات دي کې تر یورپ هم کله کله به سرې راورسېږي دغسې. نو موږ وایو که په افغانستان نه شروع شوي ده پر افغانستان به ختم کېږي. دا د ټوله نړۍ دا د ټول جهان دا د ملل متحد د ملګرو ملتونو ذمهواري جوړېږي چې په افغانستان کې امن قراري راشي انشاءالله. دا ټوله خطه چې ده دا ټول ریجن چې دی دا به که خدای کول په قراره وي. بیا مننه. فقط یو د ستاسو نظر ستاسې د ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نظر د منځنۍ پښتونخوا یا د فاټا په اړه چې کوم سیاسي بحث او کوم سیاسي هلې ځلې پاکستان کې روانې دي، د پاکستان دولت خوا څخه کومې هڅې د دې سیمې د راښکېلولو یا کوم نیمه ازادي چې یا لري د دې د سلبولو په اړه چې کوم څه روان دي، که په دې اړه تاسو د خپل ګوند دریځ زموږ سره شریک کړئ چې ولس پوه شي چې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ څه دریځ لري. زموږ ګوند پارټۍ په منشور کې دا خبره تقریبا 40 کاله زه کېږي ستا دا څه زیاته چې موږ منځنۍ پښتونخوا پارټۍ چې دوی ورته وایي دا نیم خود مختیاره نه او په دې کې اف سی آر دی یا تور قانون چې دی. نو موږ غواړو دغه لا وخت زموږ دا غوښتنه ده، زموږ مطالبه ده چې دا اف سی آر چې کوم ناوړه تور قانون چې دی غیر انساني غیر جمهوري دا مادې دې ختم شي او ورسره منځنۍ پښتونخوا کې د یو منتخبه کونسل هېواره د ایجنسیانو پر بنیاد جوړ شي، بیا د ټول منځنۍ پښتونخوا پاټا پر بنیاد باندې جوړ شي. هغه موږ جرګه ورته وایو، نن انګریزي اصلاحات دي، کونسل ورته منتخبه لاغز د بیا منتخبه اګزیکټیو وي، منتخب اګزیکټیو دی او د فاټا د خپل منتخبه ګورنر وي. فاټا د په ان اف سي کې خپله ونډه ورکړي 3-4% برخه سي او فاټا هر ایجنسي کې د یونیورسټي جوړه کړي، یو میډیکل کالج او ورسره انجینرینګ کالج د خپله ولري او فاټا د خپل نوم ولري. فاټا معنا څه ده؟ پښتونخوا د یا بل شهر څه شی پورې تړي. نو پاکستان کې د پښتونخوا وطن کې به خامخا یو شی ورسره تړي، نه موږ پښتونخوا صوبه غوښته دوی خامخا به خیبر پښتونخوا او بل دا دی چې فاټا ډېر لوی همت کړی دی د فرهنګي خلاف. زه بیخي که سره ما یو ورځ ویل په کتاب کې ما دپاره د حیرانتیا خبره هم وله چې تقریبا تر 800 زیات دغه دوی انګریزانو حملې سره کړي دي، جنګونه یې کړي دي، څه په زیاته دغه باندې دا ویلو خو په ویانګ یې سړی ستړی شي، کوونک خیر ډېر ګران کار دی. دا ویایې مثال ته اوس 800 واره جنګ ویایې
بیا څنګه فوجونه وو، بیا پر کوم ځای باندې وو، بیا څه تاوانونه وسو، بیا څنګه رالو، بیا څنګه ولاړو، بیا څنګه وتښتول، بیا څنګه دې خلکو دې ښاغلو افغانانو پښتنو څنګه سر ښندنه وکړه. دا د نه منلو خبره نه. بیا په 1948 کې چې د هند فوجونه رالو کشمیر ته، نو دوی هیچا د پاکستان واکدارانو خپل فوجونه نه ورستول. بیا دغه ښاغلي ورلو هلته هغه یې وایستل او کشمیر یې برقراره وساتلی. نو نن هم له هغه لمسیانو سره کړوسیانو سره شیر کشمیر و چیشي کشمیر سندونه ورسره شته. نن هغه کشمیر صدر وزیر اعظم لري، پاټا منتخب کونسل و جرګه نه لري. دا خو نو اګزیکټیو نه لري. دا خو بیخي زیاتوب دی. او پاټا په سلو کې زه دا بیخي کم یادوم، 90% پاټا اوسېدونکي چې دي د آزاد پښتون قبایل چې دي دا انضمام نه غواړي، مرجر نه غواړي. او دا د اسټبلیشمنټ منصوبه ده او بدقسمتي به ځینې سیاسي پارټیان یې له مخه کړي دي، روان کړي دي چې به دوی به دا خبره کوي، دا غوښتنه به کوي. او دا ټیک کار نه دی. موږ دا وایو چې پاټا ته د خپل یو جوډیشل د نظام دی جوړ شي، نه چې هغه یو کمیشن یي جوډیشل او دغه پوهې او اهلیت او صلاحیت او مقام یې د سپریم کورټ د های کورټ د جج برابري، هغه د هلته خپل یو جوډیشري سیسټم د سي او روان د سي او خپل کار د وکړي دغه د وکړي. نو دوی چې کوم د های کورټ سپریم کورټ چې کوم اختیار چې دی دا تر هغه ځایه دا کوي، دا خپله د آئین خلاف ورزي ده، د قانون خلاف ورزي ده، د دې قبایلو سره بې وفایي ده. دوی کوم قولونه کړي وو د پاکستان تر جوړېدو مخکې، بیا د پاکستان تر جوړېدو وروسته چې دی دا پکار دی چې دا دوی نه کوه، په هېڅ حالت کې نه کوه. او دا به ډېره تاواني خبره وي. په دې کې د کابل څومره رول دی او څومره مسؤلیت دی، څه رول ادا کول پکار دی او په هغه کې څومره کار کړی دی؟ درته یقین وکړم ما ولکه نه ریډیو اورېدی د نه ټلویزیون اورېدلی چې د دوی دریځ موقف څه دی. البته پښتونخوا پارټي و د قانون او د اصولو له مخې مثلا په دې کې د آزاد وطن په اصطلاح هغه حق یا برخه څومره ده چې په سیاسي لحاظ ګوره دا خو د هر چا خپلې ذمهواریانې دي. پښتونخوا ملي پارټۍ و د پاټا ولس خپلې د دې تاریخي مرحله کې خپلې ذمهواریانې تر سره رسولي دي. جرګه یې کړې د پارلیمنټ کې غږېدلې دي، جلسو کې جرګو کې غږېدلې دي، اخباري مرکو کې غږېدلې دي، پر سوشل میډیا غږېدلې دي، هر ځای ویلي دي خپل دریځ خپل موقف د دې ولس چې کوم بنیادي غوښتنې دي هغه ډېر واضح په روښانه توګه باندې وړاندې کړي دي. او د پاټا ولس ډېر زیات ناراضه دی، خوابدی دی په دې شیانو باندې. او پر چا باندې په زور یو څه تپل دا بیخي زیاتوب دی. دا کمیټې د ریفارم دپاره اصلاحاتو دپاره جوړه سوې، د انضمام دپاره نه وه جوړه سوي. و نه افسیار ختم دی، نه څه دی، نه پلانه دی، بس بیا تی به راځي هلته به بیا خیبر پښتونخوا کې شامل دی. نو موږ وایي که څوک پر پښتانه مین دي یا پښتانه غمجن دي، نغه د لپاره اټک او میاوالی د پکار دی چې دا د پښتونخوا وطن برخه وله. اټک د پېښور تحصیل و، میاوالی د بنو تحصیل، دا د په خیبر پښتونخوا ګډی. زموږ منشور دی له خانشي د بیا تر اوسه پورې چې موږ له بولانه ته چتراله خیبر پښتونخوا و فاټا و اټک خیبر پښتونخوا جنوبي پښتونخوا اټک میاوالی پکار دی چې موږ یوه صوبه یو قومي وحدت، موږ یوه اسمبلی، موږ یو فیډریټینګ یونټ یعنې وفاقي اکایي موږ یو صوبه یو پکار دا دی. افغانیه پښتونخوا پښتونستان نوم یې دغه هغه نه کوي. چې کوم شی غواړو هغه نه راکوي، چې نه غواړو هغه راکوي. نو چې نه غواړو راکوي نو ظاهره خبره چې په دې کې هم چم دی، چې غواړو یې نه راکوي په دغه کې هم چم دی نه دی. نو دا پکار دا دی چې پښتون ولس په دې پوه او دا شکر کاړو چې هغه اوس په دې پوه دی چې اصل دا ټول پاکستان کې په مشکل کې دا وخت پښتون دی. زموږ وطن تقسیم دی، موږ بې نوم یو، زموږ دولتونه دا زموږ بجلیانې، تیل، ګیس، اوبه، معدنیات، د دنیا نعمتونه
دا ټول په مفت کې خل له موږ ځوړي په مفت کې له موږ ځوړي موږ د پښتو ژبې خاوندان نوس معنی نن هم په یوستمه صدۍ کې پښتو ژبه چې ده د آیین برخه نه ده پښتو ژبه چې ده دا د سکولو د تعلیم ذریعه نه ده دا د میډیا ژبه نه ده دا د مارکیټ ژبه نه ده دا د عدالت ژبه نه ده د کروڑونه انسانان دا ژبه وایي موږ خو غواړو دغه پښتو بلوچي سندي سرایکي پنجابي دا پکار دي قومي ژبې اعلان کړي دا نه علاقایي ژبې دي دا قومي ژبې دي دا هره ژبه زرګونه کلونه تاریخ لري کروڑونه انسانان یې وایي دا یو وطن لري دا ژبې چې دي نو د ژبې حق لا موږ ته نه راکوي پر موږ باندې نورې ژبې تپلې دي دا به وایاستې دا مقدس دي دا ضروري هم دستې به وایاستې بس اردو انګریزي زموږ دپاره لازمي ده پښتو نه ده لازمي نو دا خپله له موږ سره یو تعصب دی یو بدنیتي ده چې که یې پکار دا تعصب و بدنیتي څوک له موږ سره نه کوي ډېره مننه ښاغلی عثمان کاکړ چې لربر ویبپاڼې او نورو لربر وطن اوسېدونکو سره مو د حالاتو په اړه خپل نظر او معلومات وړاندې کړل کور مو ودان ډېره مننه